د پاکستان علماو ته وایم، سیاسونو ته وایم، ولس ته وایم، خبردار دغه کرغېړنه پالیسي د تاسو د هیواد د ویشلو په معنا ده. د تاسو دغه زهرجنه ژبه د یو لیوني وزیر اعظم له خولې نه د افغانستان په رابطه باندې خطرناک میسج ده د افغانانو دپاره. دا د تا د افغانانو په وړاندې د جنګ اعلان ده چې د ټولو نړۍ د جابرانو د ظالمانو په مخ کې، د هغه ظالمانو په مخ کې چې 20 کاله موږ وژلي یو، لار تا ورکړې، تیاري تا ورکړي، تیل تا ورکړي دي، اکمالات تا کړي دي. بیا موږ نه د قربانۍ څاروي مه جوړوئ، بیا مو امریکانو ته لاس تړلي مه ورکوئ. شهباز شریف که غیرت درلودلی د یو اسلامي واکمن په توګه باندې به په ملل متحد کې د عافیه صدیقي غږ پورته کړی وای. د تا فوز که غیرت درلودلی په ملل متحد کې به د خپلې لور عافیه صدیقي غږ پورته کړی وای. د افغانانو په زخمونو باندې نور مالګې مه دوړوئ. موږ نور تحمل نشو کولی. موږ 40 کاله دلته جګړه تېره کړې، اوس هم د موږ د بچي بچي له زخمونو نه وینې تویېږي. موږ خپل وینو سټلو ته پرېږدئ. موږ پرېږدئ چې خپل زخمونه مرهم کو. موږ پرېږدئ چې من حیث یو هیواد رشد کو. زموږ اقتصادي بنسټونه مه لړوئ. د تاسو د منافقت سیاست دته باید نور افغانان د پای ټکی کېږدي. خپله فیصله وکئ چې تاسو زموږ دوست هیواد که دښمن هیواد یاستئ. نواز شهباز شریف که غیرت درلودلی د ملل متحد په نړیواله غونډه کې به د کشمیریانو د مظلومیت غږ اوچت کړی وای چې ستاسو له وجې نه کړېږي. دلته موږ هیواد لرو، دلته موږ ولس لرو. لکه څنګه چې تاسو خپل ولس په IMF خرڅ کړی، موږ یې نشو خرڅولی. موږ خپل ولس ته وفادار یو. دا هغه ولس ده چې 20 کاله دې نظام ته سترګې وې. ته نن د نظام د تخریب په خاطر، د دې په خاطر چې ولس په طالب باندې بدبینه شي، د تا له دې مردارې خولې نه، د IMF قرضدارۍ ګوډاګي له خولې نه نن د افغانانو په وړاندې تخت و تاز کېږي. له ملل متحد او له نړیوالو نه غواړو چې نور په ملل متحد کې د افغانستان په رابطه کې خبره کېږي، هلته باید زموږ نماینده موجود وي چې د خلکو ته جواب ورکړي. ورکړئ افغانانو ته په ملل متحد کې چوکۍ ورکړئ، حق ورکړئ، تر څو دغسې رذیل، دغسې کرایه شوي خلک زموږ په وړاندې خبره ونه کړي. د هر افغان له زړه نه د تاسو دپاره وینې څاڅي، د تاسو د منافقانه سیاست په وجه باندې. موږ په تیر کې ویل فوز یوه غلطي وکړه، فوز دیکتاتورو امریکا ته اډیم ورکړه، تحریم ورکړه. اوس خو پارلمان دا کار وکړه، اوس خو د ولس منتخب حکومت دا کار وکړه. ګیله مو ځکه درنه درېږي. او دا به زما د خولې د خلاصولو پیلنامه وي. له دې وروسته مو ټول رذالتونه او منافقتونه، ستاسو غلامي او مزدوري، دا به ټول افغانانو د پاکستان ولس ته برملا کوو. تر کله پورې به ته ګزار کوې زه به درته سینه نیسم، تر کله پورې به ته خنجر وهې زه به مې زخمونه څټم. که قرضدار یې له IMF نه، که مزدوري او دښمني دې کړې، سفیر د پاکستان ته ورکړه، زه نمک حرام. خپله خاوره د امریکا ته حواله کړه، روسانو خاوره ورنکړه امریکانو ته، ایران ورنکړله، تاجکستان او ازبکستان ورنکړه، تا خپلې ټولې اډې امریکانو ته حواله کړلې. 20 کاله د دلته موږ وژلو، بیا هم زه نمک حرامه. راشن دې زما په نوم اخیسته، پیسې دې زما په نوم اخیستلې، د هر ماجر په سر د سلګونه ډالر اخیستل، بیا هم زه نمک حرامه. ډوډۍ خپله خورم، د کور کرایه ورکوي، بل د بره درکوي، د IMF د قرضونو ټکسونه افغانان درکوي، ته نمک حلال او زه نمک حرامه. وا وا څه عجیبه منطق ده. د دغه رذیل فوز او سیاسونو څه عجیبه منطق ده. وژنم یم ته، نمک حرام هم زه یم. لاس تړلی یم امریکانو ته ورکوې، په دې نمک حرامه یم چې د تا خبیث سیاست په وړاندې درېږم. خپل هیواد مې ده. لکه څنګه چې ته د هیواد د ننګ په خاطر باندې د فوز روزلی، خو د کرایې مونږ د هیواد د ننګ په نامه رښتینې زلمي روزلي دي. ته به 10 لکه فوز لرې، قسم په خدای زما بچی د 3 کاله هغه د دې هیواد د ساتلو تجربه لري، غیرت او په ننګ باندې پوهېږي. زه داسې په خاورې میان یم چې د دې خاورې د ازادۍ په خاطر باندې په 10 ټنه باروتو د پاسه زموږ ځوانان کېناستلي. موږ د دې خاورې باندې داسې مین یو، تاریخ به مو تاته معلوم وي، له انګریزانو له هندوانو د غلامۍ تاریخ لرې. ازادي زموږ ابدالیانو درته اخیستی. ته د مزایلو په جوړوې، خو نوم نه لرې چې په مزایلو باندې کېږدې. زما د غزنویانو نوم پرېږدې. ته په 80 کلن تاریخ کې یو غیرتي سړی ما ته راوښیه. ته د ما د کړوسي د کودي په ځای
ما ته به میاو نه کوې. زه د امپراتورانو د سملولو تاریخ لرم. ما په یوه پیړۍ کې 3 امپراتورۍ نسکورې کړي دي. ته کشمیر نسې آزادولی. د تاسو په ځای وای د پاکستان د صدر اعظم او د فوز د مصر په ځای وای او لور مې په ګوانتانامو کې بندي وای ځان مې غرغره کوه. رذالت تر کله؟ منافقت تر کله؟ هندوستان ته د بارډرونو اخلاص دي افغانانو باندې د بند کړي دي. بیا هم ورور هیواد دی، بیا هم مسلمان هیواد دی، بیا هم دوست هیواد دی. هندوستان هلته سفارت لري. د افغانستان ټوی راجګېږي وایي زه ځکه افغانستان په رسمیت نه پېژنم چې هغه ده دوی شرایط نه دي په دې. چې شرایط مونږ خو له IMF نه قرضدار نه یو شرایط ورته پوره کړو. مونږ خو له IMF نه قرضدار نه یو چې له هلک نه د هلک سره واده هغه وکړو. زه اوس نه پوهېږم چې د فوج مشر به له نواز شریف سره شهباز شریف سره واده کوي او که هغه به یې له ده سره کوي. اوس خو مو قانون پاس که څومره خوند به کوي د فوز مشر میړه کړی. تاسو شرمېږئ. د تاسو د بېغیرتۍ له وجې نه مونږ چاته پورته نسو کتلی. بیا هم درته وایم چې سیاست ته مو تغییر ورکوئ. د افغانستان په اړه د منافقانه او رذیل سیاست ته د پای ټکی کېږدئ. که دوستي کویم داسې یو خط مونږ ته راوړه او که دښمني کویم چې مونږ پوه شو. مونږ تا غوندې دوستان بې غیرته نه یو چې د دوستۍ په نامه در سره جګړه وکړو. TTP او نور هغه د مونږ غاړې ته مه اچوه. مونږ خپله له ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. یو کال کېږي چې ازادي مو اخیستې ده. یو کال کېږي چې زمونږ د کور په سر باندې ډرون نه ګرځي. یو کال کېږي چې زمونږ افغانان نه وژل کېږي. خو متاسفانه پرون بیا ور د افغانانو د وینو سیلابونه روان شول. زمونږ په وژلو باندې خوند مه اخلئ. قسم په خدای امریکا او ناټو روسانو او له هغه نه مخکې انګریزانو دا د افغانانو او خیرا تباه کړله. که نه دا ناممکنه ده چې امریکا او ناټو دې په افغانستان کې ماته وخوري. دا ناممکنه ده چې د نړۍ سوپر پاورونه دې په دې هېواد کې ګونډه شي. زمونږ ازار مه اخلئ. مونږ به خپل رب ته په سجده شو قسم په خدای که مو بیا پرېږدو. من حیث یو اسلامي او ګاونډي هېواد مونږ سره تعامل وکړئ. یو سیال هېواد تعامل وکړئ. د ضلالت په سترګه راته مه ګورئ. مونږ ویښ ملتونه لرو. مونږ هغه ملتونه لرو. ما درته وویل چې تا په 80 کالو کې کشمیر آزاد نه کړ. د کارګل جنګ د ماته معلومو. د بنګلادیش سره جنګ د ماته معلومو. 15,000 فوز نه یې پرتګونه وویسته. تر ننه پورې خلک مونږ ته پیغور راکوي. من حیث یو اسلامي هېواد وایي ګوره دوی نه هندوانو پرتګونه ویستلي دي. مونږ سخې نه درپسې کوو. مونږ پیغور نه درکوو. خو دې ته مو مه مجبوره کوه. د تا ټول تاریخ مونږ ته پروت ده. زمونږ د غیرت او د تورې تاریخ ده. مونږ که ژوند کړی په خپله دعوې خاوره کې مو کړې ده. زه دې په سینه پرې کړلم. کنډتار دې ولګول. هر څه دې وکړل. دلته له بوډاګي او له مزدور او له خپل سیال حکومت سره چې غني او کارځای و معاملې دې ورسره وکړې. نور دلته معاملهګر حکومت نشته. دو ټوک به وي. من حیث دوست هېواد برخورد کوم. دوستۍ بېغیرته نه یم. ډوډۍ هم در کوم، چای هم در کوم، ځای هم در کوم، هر څه در کوم. خو که من حیث دښمن برخورد را سره کوي اول سوچ او فکر وکړه. له سکاټ میلر نه د طالب بادار نه پوښتنه وکړه. د برطانوي فوز نه یې وکړه او له روسانو نه یې وکړه. بیا ما سره دښمني وکړه. بیا یو پیشنهاد وکړه ورته در سره وهمه. د مونږ در باندې زړه بدېږي چې قرضدار یې. بچی دی 2,00,000 روپۍ کلدار یې قرضدار دی. زما د بنسټ دومره وس نه ده که نه دا قرضونه به مې درته خلاص کړي وو. IMF ته به ورغلی وم چې زما من حیث یو افغان موبین خان خیریه بنسټ نه 300 دا چې د IMF نه قرضې په هر رقم اخلي. که سود خورې، که مردارۍ خورې، کار چې د مونږ کار نشته سره. خو زمونږ په هېواد باندې بیا تخت و تازو نه کې. دا هېواد بچي لري. دا هېواد فوز لري. دا هېواد مشر لري. دا بې پوښتنې هېواد نه ده. بې مشره هېواد نه ده. که یوه قومنده یې وکړله کار دی بیا خلاص ده. ولا که بیا د تا او د هندوانو مونږ ته فرق وسي چې ته څوک یې او هغه څوک ده. بیا مونږ چې یو وارې حرکت وکړو بیا په دې نه یو خبر چې اوس مونږ کوم چې ته لاړو اول ځای نیسو بیا نقشه ګورو. د افغانانو زړونه درته ډک دي. له ترحم نه له تعامل نه کار واخلئ. دا سیاست مو ناکام سیاست ده. د امریکا او د برطانیې د خوشحالولو دپاره د افغانانو وینې مه زبېښئ. مونږ کې یوازې هډوکي پاتې دي. زمونږ داسې کور ده چې 50 شهیدان یې ورکړي دي. د تا سینه او ټټر لا یخ نه ده. ته بیا هم ځې په ملل متحد کې چغه کوې چې په افغانستان کې تروریستان دي. بیا مونږ یو بلې جګړې ته بوځې. او دا سوچ دماغ وباسه چې ته په افغانستان تجزیه کې.
چې یو افغان ژوندی دا ارمان به دې ګور ته ویسي. دویم غږ مې په خپل افغانانو د هغه افغانان چې له هیواد نه بهر دي په افغانستان کې دي د خدای په خاطر خپل د نظام ملاتړ وکړي، خپل د نظام تر څنګ ودرېږئ. دا یو مشروع نظام من حیث یو افغان دوست او د افغانستان د آزادونکي حکومت په توګه باندې وپېژنئ. دا نظام مضبوط کړئ، که له هیواد نه بهر یې که په هیواد کې دننه یې د دې نظام تر څنګ ودرېږئ. که دې نظام د بېغیرتۍ تاریخ درته راوړه مخ ته لاړې راتو کوي. دا نظام تاسو سر ټیټي ته نه پرېږدي. مونږ د هیواد په آزادولو هم پوهېږو، د هیواد په آبادولو هم پوهېږو او دلته د یو مضبوط اسلامي نظام په رشد باندې هم پوهېږو. نور د افغانانو دلته کې چارج نشته، داسې کارونه کوي. نور د افغانستان په وړاندې ستاسو منافقانه سیاست ته ټول بیدار یو. خو د تاسو په سیاست نه پوهېږو چې ملا مو د محمد نبی په نوم باندې ډسکشن کوي، خو هلته په مردګو خانو سترګې پټې دي. د محمد نبی په نوم فتواګانې ورکوي، خو په خپل هیواد کې د امجنبازۍ قانون پاس کېږي، هغه ته هېڅ خوله نه لري. د افغانستان دپاره ټولو په یوه خوله د افغانستان د تخریب دپاره مټې رابډ وهلي دي. که کمونیست ده، که سیکولر ده، که نشنلی ده، که ملا ده، که حرامي ده، که حلالي ده، د افغانستان د بربادۍ دپاره مو مټې رانغښتې دي. نور دا منافقت مه کوئ. اوس هسې نه چې سبا د ما د کفر فتوا ورکوي. د تاسو په فتوا زه کافر ښیم، نور د تاسو فتواګانې په افغانستان کې نه چلیږي. د ما ایمان او د تاسو ایمان کې ډېر فرق ده. زه د خپلو علماو په فتوا مسلمان یم. د تا د ګټو خلاف که غږېږم د تا د کفر ټاپه تیاره ایښي خو فایده نه کوي، او که د مونږ ټاپې یا ورته در باندې سیخ سولې بیا به ګوره لار درنه ورکه سي. مونږ چې فتوا ورکوو عمل هم بیا پرې باندې